په کچه تر ټولو لوړه علمي او تحقیقي اداره ده چې د اسلامي علومو، بشري علومو، طبیعي تخنیکي علومو په برخه کې د علمي تحقیقي چارو د تنظیم او مشرتابه مسؤلیت پر غاړه لري. دغه اداره د یو خپلواک بنسټ په توګه د یادو برخو د علمي پرمختګ او غنامندۍ لپاره د علمي تحقیقي اصولو پر اساس فعالیت کوي چې د علومو څېړنو همغږۍ د هیواد د اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي وضعیت د ښه والي، د علم او پوهې د کچې د لوړوالي او د دیني او اسلامي فرهنګ د پیاوړتیا لپاره د علومو اکاډمۍ دندې او بنسټیز اهداف دي. د علومو اکاډمۍ لرلید دا دی چې د بشري ځواک یعنی د مملکت ته د متخصصینو ځوانو کدرونو وړاندې کول او عصري ټکنالوژي په کارولو سره په ملي او سیمه کچه یو پرمختللی معیاري او اغیزمن علمي تحقیقي نظام جوړ کړي. نن به د 1446 هجري قمري یعنی د تیر کال د لاسته راوړنو او کوم کارونه چې سوي دي، کوم کارونه چې زیر کار دي، کوم کارو ته چې ضرورت ته، کوم کارونه چې آینده په پلان کې دي، په دې باندې به انشاءالله له ورونو سره په لنډو ټکو کې خپله موضوع کوشش به کوو. انسان عاجزه ده خو په لنډو ټکو کې به انشاءالله والعزیز دغه راپور تاسو ته وړاندې کوم. د دغه ادارې البته د علومو اکاډمۍ خو ټول پوهیږو، اداره به نور یادوو، هر وارې به دا لفظ نه یادوو. د دغه ادارې لاسته راوړنې اول د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله د فرمانونو، احکامو او لارښوونو په جدي توګه په پام کې نیول او تطبیق کول. د ریاست الوزرا د عالی مقام د اسلامي امارت د محترم کابینې د احکامو او مصوبو په بشپړه توګه رعایت او تطبیق کول. د بېلابېلو علومو په برخه کې 7 لوی علمي څېړنیز سیمینارونه ترسره شوي دي. د اسلامي علومو، بشري علومو او طبیعي تخنیکي علومو په برخه کې 60 علمي څېړنیز کنفرانسونه وړاندې شوي دي په تېر کال کې. د بېلابېلو علمي رتبو لپاره تاسې پوهېږئ چې هغه څېړندوی و، څېړنوال و، څېړنپوه، څېړنیار چې د دغو رتبو دپاره د موږ دغه محققین لګیا وي، هغه په ټوله دنیا کې مثلا هغه 4 رتبې د پروفیسرۍ چې دي د هغوی دپاره تقریبا 10 علمي څېړنیزو پروژو څخه دفاع شوې ده او بېلابېلو علمي رتبو ته یې ارتقا کړې ده. ځکه چې دفاع له یو پروژې وشي نو حتما هدف پیدا وي، ارتقا به هم کوي. په دې باندې اهل علم خلک، د پوهنتونونو او د علمي اکاډمیکو نهادونو خلک پوهېږي. په سږني کال کې د علومو اکاډمۍ د علمي شورا لخوا تاسو پوهېږئ چې د علومو اکاډمۍ یو اکاډمیک علمي معتبر نهاد ده او په ټولو اکاډمیکو نهادونو کې، پوهنتونونو کې یو علمي شورا، یو د علمي شورا تصویب دا تقریبا دغه ادارې له ډېرو معتبرترینو کارونو څخه یو وي. په سږني کال کې د علومو اکاډمۍ د علمي شورا لخوا 14 علمي څېړنیزې پروژې تصویب شوي دي چې هغه محققینو الحمدلله سرته رسولي دي. موږ هلته د ژباړې مرکز لرو او له بهرنیو ژبو څخه 18 علمي او مهم اثار ملي ژبو ته راژباړل شوي دي چې څېړنپوه سیدي صاحب انشاءالله په خپل وار بیا څه نه څه تفصیل هم ورکړي. 10 ګڼې علمي څېړنیزې مجلې چې بعضې نمونې به موږ ځان سره راوړي دلته تاسې په میز باندې لیدلی شئ. کابل مجله، خراسان، طبیان، طبیعت، اریانا، پښتو، کوشانیان، افغانستان، باستان شناسی، سیمه ییز مطالعات تر دغو سرلیکونو لاندې چاپ شوي دي. 20 ګڼې علمي څېړنیزې جریدې لکه زیری، خراسان دا چاپ شوي دي او بیا د دوی مجموعه یوه ټولګه هم په چاپي بڼه باندې د مقالو دا په کتابي بڼه باندې هیوادوالو ته، وطنوالو ته وړاندې شوې ده. له یو شمېر داخلي او بهرنیو څېړنیزو ادارو او پوهنتونونو سره په علمي او څېړنیزه برخه کې هوکړلیکونه لاسلیک شوي دي. د علومو اکاډمۍ نه تنه علمي غړي د ماسترۍ او دکترا تحصیلي بورسونو لپاره بېلابېلو هیوادونو ته لکه ترکیه، ایران، پاکستان او سعودي عربستان ته لیږل شوي دي او د ارتقا د ظرفیت یا د ظرفیت لوړونې دپاره معرفي شوي دي او هلته کار کوي.
د علومو اکاډمۍ په بېلابېلو برخو کې یو شمېر نوي کادرونه د لیسانس په کچه، د ماسترۍ په کچه او د دکترا په کچه باندې مقرر او په علمي څېړنیزو چارو یې پیل کړی ده. د هېواد د دریو لیږکیو ژبو دا یو مهم او تحقیقي او علمي بحث ده. د موږ تاسې هغه پرګنې او قومونه چې تقریبا مخ په ورکېدلو دي د علومو اکاډمۍ د هغوی د ژبو دپاره لکه ساوي، اشکاشمي، نورستاني د دغو ژبو لپاره یې معیاري لیکدود او الفبا جوړه سوې ده او د ځینو نورو ژبو ویونکو هم مراجعه کړې او کار یې په جریان کې دی. انشاءالله العزیز په مملکت کې چې موږ تاسې شپږ دېرش ژبې لرو، په بعضو ژبو کې الفبا نه لري، لیکدود یې داسې ښه جاري نه ده. انشاءالله العزیز دا به وطنوالو ته علومو اکاډمۍ وړاندې کوي. د مشرتابه د دفتر مقام، د کورنیو چارو محترم وزارت، د دفاع محترم وزارت، د کډوالو او راستنېدونکو چارو محترم وزارت، د عدلیې محترم وزارت، د کانونو او پټرولیم محترم وزارت، د ځمکو د غصب د مخنیوي او غصب شویو ځمکو د استرداد محترم کمیسیون او ځینو نورو ادارو لخوا په زرګونو رالیږل شوي بهرني مصطلحات په ملي ژبو جوړ رالیږل شوي بهرني مصطلحات په ملي ژبه باندې جوړ او کارېدنه یې دوام لري. موږ تاسې پوهېږو پښتو کې تقریبا دغه تخنیکي علوم او طبیعي علوم چې دي دا اکثره په لاتیني ژبه باندې دي یا په انګلیسي ژبه باندې دي یا په روسي ژبه باندې دي چې د موږ تاسې نوی قشر او نوی نسل او نوي ځوانان یو انداز ستونزه ورسره لري. پخوا به خلک ډېر خارج ته تلو نو دغو اصطلاحاتو سره به بلد وو. اوس الحمدلله د علم سطحه پورته سوې ده نو دغه شیان ډېر مشکل وو. سیدي صاحب سره کتاب ده نو انشاءالله په زرګونو لغات اکاډمي علوم خپلو ملي ژبو ته اړولي دي. په تېر یو کال کې په سلګونو تنو ناروغانو د علومو اکاډمۍ تشخیصیت څېړنیز کلینیک ته مراجعه کړې چې روغتیایي ستونزو ته یې رسېدنه سوې او په هغه روغتیا باندې تحقیقات سوي دي. له بېلابېلو دولتي او مهمو اکاډمیکو ادارو شخصیتونو او فرهنګیانو سره تقریبا 2140 کتابونه مرسته سوې ده. د اسد په درویشتمه د فتح ماښام په نامه د علومو اکاډمۍ په انګړ کې فرهنګي او دودیزه مشاعره ترسره سوې ده. په 200 بېلابېلو علمي موضوعاتو باندې علمي څېړنیزې مقالې لیکل سوې دي. 60 عنوان علمي څېړنیز کتابونه د روسیې تاتارستان هېواد ته د تحفې په ډول استول سوي دي چې زموږ د اسلامي برخې معاون صاحب جناب ابوسعید راشد صاحب چې هلته کله تونو له ځانه سره هلته مهم کتابونه هلته وړي دي. د دري ژبې د ادبي دایرة المعارف د لومړي ټوک کار بشپړه شوی 600 دایرة المعارفي اصطلاحات پکې څېړل سوي دي. د ماشومانو او تنکیو ځوانانو د دایرة المعارف څلورم ټوک په دري ژبه بشپړه شوی او دریم ټوک ژباړه یې پښتو ژبې ته هم بشپړه شوې ده. د دې ترڅنګ د اسلامي علومو په برخه کې 14 عنوانه، د بشري علومو په برخه کې 14 عنوانه او د طبیعي تخنیکي علومو په برخه کې 6 عنوانه دایرة المعارفونه تشخیص او د لیکلو چارې پیل سوي دي. دایرة المعارف باندې تاسو پوهېږئ چې په نوره دنیا کې ډېر زیات مصرف کیږي. حتی که وایو یو د همسایه ملکونو صرف د دایرة المعارف مرکز دومره ده لکه د نورو ملکونو بسته اکاډمۍ او الحمدلله چې په دایرة المعارف کې د اکاډمۍ علوم ملګرو ډېر کوشش کړی ده او دایرة المعارف یې الحمدلله ډېر پرمخ سوی ده. د علومو اکاډمۍ یو شمېر استادان په داخلي سیمینارونو سربیره د بهرنیو هیوادونو لکه عمان، سلطنت عمان او چین، جاپان، تاتارستان او د روسیې هیوادونو په سیمینارونو کې هم ګډون کړی چې علمي څېړنیزې مقالې پکې وړاندې کړي دي. د علومو اکاډمۍ عمومي کتابتون په یو کال کې تر سلګونو پورې مراجعینو ته رسېدنه کړې او په بېلابېلو علمي او څېړنیزو برخو کې د هغوی غوښتنې ترسره کړي دي. د علومو اکاډمۍ له etnography څېړنیز موزیم څخه په تېر یو کال کې 400 تنو بېلابېلو هېوادوالو لیدنه کړې ده. 15 تنه یې تقریبا په دې کې بهرني دي چې بهرنیان راغلي او له موزیمه یې لیدنه کړې ده. په سلګونو فرهنګي او علمي شخصیتونو او ګڼو رسنیو لکه الجزیره او د موږ خپله داخلي د مملکت رسنۍ دا راغلي او له هغې څخه د موزیم هغه نشرات اخیستي دي او تر هېوادوالو یې رسولي دي.
دومې برخې ته راځو. د ادارې تر کار لاندې د مهمو فعالیتونو یادونه به وکړو. اول د اسلامي علومو، بشري علومو، طبیعي تخنیکي علومو په 183 عنوانه علمي څېړنیزې پروژې باندې کار روان ده، چې د لنډ تفصیل یې په لاندې ډول ده. او یا عنوانه علمي څېړنیزې پروژې د څېړنپوهۍ یا د سر محقق د رتبې لپاره دي. 3 عنوان علمي څېړنیزې پروژې د څېړنوالۍ د رتبې لپاره دي. 20 عنوان علمي څېړنیزې پروژې د څېړندوی د رتبې لپاره دي. او 20 عنوان علمي څېړنیزې پروژې د څېړنیارۍ د رتبې لپاره دي. او په مجموع کې ویلی شو چې 183 پروژې چې دي دا تر کار لاندې دي او په دې باندې د اکاډمي علوم امارت اسلامي افغانستان محققین کار کوي. د دې ادارې بشپړه نوم او پیژندنه د دې ادارې په سر کې عمومي رئیس ده چې په خارج رتبه بس کې کار کوي، او 3 علمي معاونیتونه لري چې د اسلامي علومو معاونیت، بشري علومو معاونیت او د طبیعي تخنیکي علومو معاونیتونه دي چې په سر کې معاونین په مافوق رتبه بس کې فعالیتونه کوي. دغه اداره په 3 مرستیالانو سربیره د علمي منشي دفتر، د دایره المعارف مرکز ریاست او د ژباړې مرکز ریاست هم لري چې د هیواد د مهمو چارو لپاره علمي څېړنیز فعالیتونه کوي. هره برخه بیا په علمي مرکزونو او مرکزونو بیا په انستیتونو او ډیپارتمنټونو ویشل شوي دي چې ټول ټال پکې 14 علمي مرکزونه او په ټوله کې 88 انستیتونه او 3 ډیپارتمنټونه شامل دي. د مقام د دفتر ریاست، د دعوت او ارشاد ریاست، د فرهنګي اړیکو ریاست او د داخلي تفتیش امریت د علومو اکاډمۍ د عمومي ریاست تر چتر لاندې ده او هر یو خپل اړوند فعالیتونه پرمخ وړي. د مالیې او اداري چارو تر عمومي ریاست لاندې د مالیې او حسابي ریاست، د پلان او پالیسۍ ریاست، د اداري چارو ریاست، د اطلاعات او عامه اړیکو ریاست، د تدارکاتو امریت او د کارکوونکو د چارو امریت فعالیتونه کوي. دا و هغه لنډ خلوص راپور. د دغه ادارې کې به یوه خبره زیاته کم چې علمي غړي 209 تنه په دې کې علمي غړي دي او کارکوونکي دي پکې، او د ادارې د دغه اداري او خدماتي غړي تقریبا 109 نفره دي، او په دې کې 100 تنه اداري کارکوونکي دي او 9 تنه خدماتي کارکوونکي دي، چې ټول ټال 458 کسان پکې په کار باندې بوخت دي. خدای تعالی دې وکړي چې د تاسې تم د ماته سوي او د علومو اکاډمۍ په باب باندې مو یو څه لا څه معلومات لاسته راوړي وي. نور نو زه میکروفون خپل همکار ته پرېږدم او هغه به بیا د راپور په باب باندې یو څه تفصیلي بحث وکړي. از سخنان و معلومات محترم معاون علوم طبیعی و تکنیکی جهان سپاس. اکنون از رئیس مرکز زبان و ادبیات خواهش میکنیم تا سخنرانی خود را داشته باشند. بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې د رسنیو له محترم مرکز څخه په تالار کې د داخلي او بیروني رسنیو له محترم استادو او تاسو ټولو ګډونوالو څخه یوه نړۍ مننه چې دغې پرتمینې غونډې ته تشریف راوړ. د محترم شیخ صاحب نه مننه چې په لنډي سره یې د اکاډمۍ ګزارش تاسو سره شریک کړ. زه به د اکاډمۍ تقریبا تر ډېره شریک هغه مسایل چې شیخ صاحب تفصیل ته اړتیا لرل هغه به زه تاسو سره شریک کړم، بیا که په اخره کې پوښتنې وي انشاءالله موږ ستاسو په خدمت کې یو. لکه څنګه چې شیخ صاحب مهرباني وکړه، دا د هرې ادارې مکلفیت دی چې د مشرتابه او د ریاست الوزرا د فرمانونو احکامونو نه اطاعت وکړي چې تر ډېره برخه کې موږ دا فرمانونه تطبیق کړي او عملي جامه یې اغوستې. د دې نه وروسته لکه څنګه چې وویل شو د افغانستان د علومو اکاډمۍ په دې تېر یو کال کې 7 علمي څېړنیز سیمینارونه وړاندې کړي چې تاسو ټولو ورته تشریف راوړو. فقط هغه نومونه یې غواړم تاسو سره شریک کړم. د اسلامي ادب او فرهنګ په ډګر کې د مولانا جلال الدین محمد بلخي مقام، ستر مفسر او محدث ملا علي قاري رحمه الله علمي او څېړنیز مقام او معنوي مقام، د هیواد د اوبیزو منابعو څخه د سمې ګټې اخیستنې لارو چارو څېړنه، د اسلامي نظام په ټینګښت کې د رسنیو ونډه، بهر ته د درملنې په موخه د ناروغانو د تګ د عمدل عملونو څېړنه. دا یو ډېر مهم سیمینار او تاسو پوهیږئ چې د افغانستان اکثره ناروغان نور هیوادونو ته
د ستونزو له امله ځي نو دغه ستونزو باندې تر ډیره خبره وشوه او د حل لارې ورته وړاندیز شو. انشاءالله که هغه وړاندیزونه تطبیق شي موږ مطمئن یو چې تر 80% موږ دغه ستونزه مهارولی شو. د اسلامي نظام اقتصادي مسؤلیتونه چې تاسو پوهیږئ دا هم تر ټولو مهم بحث دی او په دې باندې هر اړخیزې مقالې او څېړنې وشوې. انشاءالله رسنۍ په جریان کې دي. د حضرت ضیاء المشایخ محمد ابراهیم مجددي د شهادت 40 تلین. د دې نه وروسته بل بحث دی چې زمونږ معاونیتونو لکه څنګه چې شیخ صاحب مهرباني وکړه د افغانستان د علومو اکاډمي 3 علمي معاونیتونه لري او دغه معاونیتونو د دې یو کال په اوږدو کې کم فعالیتونه کړي دي. څومره کنفرانسونه یې رایې شوي، څومره مقالې یې رایې شوي، په دې باندې په لنډیز سره خبره کوو. زموږ 3 واړه معاونیتونو 80 عنوان علمي څېړنیز کنفرانسونه وړاندې کړي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د افغانستان د علومو اکاډمي د هیواد ټولو سکتوري وزارتونو اړتیاو او د هیواد او ولس اړتیاو ته په کتلو سره موضوعات ټاکي او د هغې په رڼا کې کنفرانسونه وړاندې کوي. له ښه مرغه د افغانستان د علومو اکاډمي د تاریخ په اوږدو کې چې کوم کنفرانسونه وړاندې کړي، اړتیاوې درکړي او کنفرانسونه وړاندې کړي تر ډیره ګټور تمام شوي، هم ولس او هم وزارتونه ترې راضي پاتې شوي دي. نو دغه 80 کنفرانسونه چې دي د هغه د اړتیاو پر اساس وړاندې شوي او له ښه مرغه د تقریبا د اکثریتو پایلې ښې وي. 10 علمي څېړنیزې پروژې دفاع شوي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د افغانستان د علومو اکاډمي علمي غړي د خپل رسمي مکلفیت ترڅنګ لکه مخکې چې ما ویل اړتیاو ته په کتلو سره باید ترفیع وکړي. موږ 4 ترفیعات لرو. کله چې یو ځوان د لیسانس په کچ فارغېږي مقرریږي هغه ټولو شرایطو ترڅنګ دی باید 4 کلنه پروژه واخلي چې څېړنیار شي. څېړنیار نه څېړندوی دپاره 4 کلنه ده، څېړندوی نه د څېړنوال دپاره 5 کلنه پروژه ده او بالاخره سرمحققۍ یا پروفیسرۍ دپاره دا باید 6 کلنه پروژه واخلي. نو زمونږ 10 همکارانو په دغه اوږدو کې دفاعګانې کړي دي او ترفیع کړې ده. د علمي شورا لخوا 14 علمي موضوعات تایید شوي دي او د څېړنې دپاره استادانو ته ورکول شوي دي. له بهرنیو ژبو څخه لکه مخکې چې شیخ صاحب مهرباني وکړه 18 مهم اثار پښتو ژبې ته راژباړل شوي دي چې دې کې فتاوای سغدي، قاموس اصطلاحات فقه، تاریخ امت مسلمه، د اسلام اخلاقی نظام، د امام غزالی اقتصادي نظریات او داسې نور چې دا هغه مهم اثار تاسو سره شریک شو. 10 ګڼې بېلابېلې علمي څېړنیزې خپرونې چاپ شوي دي په دې یو کال کې چې په دې کې کابل مجله ده، په دې کې خراسان دی، طبیان دی، طبیعت دی، آریانا پښتو، کوشانیان، افغانستان، باستان شناسی او سیمهیز مطالعات. د دې ترڅنګ موږ 20 ګڼې علمي څېړنیزې جریدې چاپ کړي او په عین حال کې موږ یوه ډېره مهمه ټولګه چې هغه د افغانستان د مهاجرت د ادبیاتو ټولګه وه دا هم چاپ شوې په همدې یو کال کې. البته د همدغه جریدو په اهتمام سره او د همدغه جریدو د دفتر لخوا 200 عنوانه علمي څېړنیزې مقالې لیکل شوي دي. له بېلابېلو دولتي او مهمو اکاډمیکو ادارو، شخصیتونو او فرهنګیانو سره 2104 ټوکه کتابونه مرسته شوې ده. تاسو پوهیږئ چې د افغانستان د علومو اکاډمي معمولا په علمي برخه کې د افغانستان علمي اکاډمیکو ادارو سره او اکاډمیکو شخصیتونو سره دوامداره او تلپاتې همکاري لري. لکه څنګه مې چې ویله دغومره کتابونه د افغانستان د علومو اکاډمۍ بېلابېلو پوهنتونونو او علمي شخصیتونو ته ورکړي دي چې له ښه مرغه دا اوس چې موږ رالو د رسنیو په دفتر کې هم زموږ کتابونه ونو. معنا دا چې د افغانستان اکثریت علمي او اکاډمیکو ادارو ته چې څومره زموږ وسه شوې ده موږ رسولي دي. 20 ټوکه علمي څېړنیز کتابونه لکه څنګه چې شیخ صاحب مهرباني وکړه زموږ معمولا علمي او فرهنګي راشدرشي له هیوادونو سره شته دی. زموږ یو معتبر پلاوی تتارستان هیواد ته تللی او د ګڼو علمي لاسته راوړنو ترڅنګ 20 ټوکه د اکاډمۍ بېلابېل علمي څېړنیز کتابونه یې ملته وړي دي او هغوی ته فزیکي ورسپارلي دي. 3816 ټوکه کتابونه او مجلې د علومو اکاډمۍ استادانو ته او 3109 ټوکه کتابونه او مجلې له علومو اکاډمۍ څخه بهر د مطالعې مینوال ته په واک کې ورکول شوي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د افغانستان د علومو اکاډمي یو ډېر ښایسته غني او مختنم کتابتون لري او دغه کتابتون په بېلابېلو برخو کې کتابونه لري. بخښنې سره نو دا کتابتون معمولا کال په کال ورته د اړتیا پر اساس نور کتابونه هم اخیستل کېږي
او په ورته وخت کې زاړه کتابونه قلمي نسخې تر ټولو معتبر قلمي نسخو زیرمتون موږ لرو چې له ښه مرغه په دعوې سره ویلی شم چې د افغانستان په اکثریتو علمي او څېړنیزو ځایانو کې موږ دومره قلمي نسخې نه لرو. دا د افغانستان د علومو اکاډمۍ کې خوندي دي او د دې ترڅنګ اکثریت هغه ملګري دوستان محققین او څېړونکي چې په نورو ځایانو کې علمي ستونزه نه حل کېږي اکاډمۍ ته تشریف راوړي. د کتابونو ترڅنګ موږ لوی لوی علمي فرهنګي شخصیتونه لرو چې د هغوی سره هم کینی او ستونزې ته رسېدنه کېږي. په علمي کادر کې د مجاهدینو علماو د جست طرزالعمل تسوید او تخریج، د علومو اکاډمۍ د قانون تخریج، د علومو اکاډمۍ د طرزالعمل تخریج، د اسلامي بانکوالۍ دایره المعارف، لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه د افغانستان د علومو اکاډمۍ په تشکیل کې یو ریاست د دایره المعارف ریاست دی. له ښه مرغه رئیس څېړنپوه خادم احمد حقیقي صاحب دلته تشریف لري. د دوی د موندنو له مخې موږ درویش ډوله دایره المعارفونه تشخیص کړي دي چې لومړی دوره معلوماتي دایره المعارف چې 6 ټوکه دی هغه چاپ شوی، د ادبي اصطلاحاتو دایره المعارف باندې کار روان دی او نور دایره المعارفونه چې دي تشخیص شوي د ارټیکلونو مشخص شوي چې کوم ارټیکلونو باندې باید کار وشي او په عین حال کې په امکاناتو باندې بحث کیږي. نو انشاءالله که همکاري وشي او په دې برخه کې موږ د حکومت نه یو څه مادي امکانات زیاتر ترلاسه کړو، انشاءالله موږ مطمئن یو چې تاسو به په نږدې راتلونکي کې د بیلابیلو دایره المعارفونو شاهدان اوسئ چې دا به انشاءالله العظیم د سیمې په کچه معتبر دایره المعارفونه. د بیت المال د جوړولو طرحه له اطلاعات او فرهنګ وزارت سره په همغږۍ د کابلي تفسیر بیاکتنه ده چې دا تر ټولو مهم بحث دی. کابلي تفسیر ډېر پخوا چاپ شوی، اوس د اطلاعات او کلتور وزارت هوډ لري چې دغه تفسیر بیا ځلي چاپ کړي. د دې دپاره اړتیا وه چې یو شمېر زموږ مشایخ او علما په دې باندې د سره کار وکړي او هغه کمې ستونزې چې پکې وي هغه حل کړي. له ښه مرغه زموږ د اکاډمۍ یو ټیم له دوی سره همکاري کوي، په دې باندې کار روان دی. انشاءالله دا به هم چاپ ته چمتو شي. د بانکدارۍ قانون تخریج، د کفالت لارښود، د اجارې لارښود، د مقاصې لارښود، د استثناء لارښود، د علومو اکاډمۍ له ethnography څېړنیز موزیم څخه په یو کال کې 400 تنه زده کړیالانو، زده کوونکو او د اسلامي امارت کارکوونکو لیدنه کړې ده. تاسو پوهیږئ چې د افغانستان د علومو اکاډمي نسبي یو ښه موزیم لري. معمولا زموږ په دې وروستیو کې د پوهنتونونو، د خصوصي ښوونځیو او بالاخره مهم اشخاص چې له بهر راځي له دغه موزیم څخه لیدنه کوي. په دې کې تاسو بیلابیل توکي پیدا کولی شئ. د افغانستان رسنیو هم راغلي، اکثر کورنیو رسنیو دا تعقیب کړي، بهرنیو رسنیو او کله ناکله که تاسو فرهنګي خپرونو کې وګورئ زموږ د څېړنیز موزیم اثار معرفي کیږي او هیوادوالو ته ښودل کیږي. له بیلابیلو هیوادونو څخه 15 تنه بهرنیانو د علومو اکاډمۍ پر مشرتابه او کتابتون سربیله له موزیم څخه کتنه کړې. لکه مخکې چې یادونه وشوه په دې کې بهرنیان هم شامل دي. اکثرا بهرنیان چې افغانستان ته راشي دغه موزیم ته راځي چې په دې کې د امریکې هیواد، د فرانسې، ترکیې، جرمني او روسیې هیوادونو او ګڼو نورو هیوادونو مینوال څېړونکي راغلي او له دغه موزیم څخه یې لیدنه کړې ده. همداراز د یونسکو رئیس په خپل هم راغلی، دغه موزیم یې کتلی دی او له ښه مرغه لازمې مشورې موږ هم ورکړي او هغوی هم راکړي، انشاءالله په نظر کې نیول کیږي. د هیواد داخلي او بهرنیو رسنیو لکه ملي، آریانا، طلوع، الجزیرې ټلویزیونونو او د سلام وطندار راډیو څخه د علومو اکاډمۍ لکه مخکې چې ویله راغلي لیدنه یې کړې او زموږ اثار خپروي. معمولا په تیر یو کال کې په سلګونو تنه ناروغانو د علومو اکاډمۍ تشخیصه. یو بحث دا ده چې د افغانستان د علومو اکاډمۍ تشخیصیه کلینیک چې دی دا څېړنیز کلینیک دی، د نورو عامو روغتونونو په څیر نه دی. دلته چې همکاران راځي معمولا کم ناروغان چې راځي هغه کیسونه ورته راځي چې په نورو ځایانو کې متاسفانه ډېره ښه نتیجه یې نه وي ورکړي. نو دلته چې راځي هم څېړنه پکې کیږي او هم هغه ستونزې ته یې رسېدنه کیږي. د علومو اکاډمۍ په بیلابیلو برخو کې یو شمېر نوي کادرونه د لیسانس، ماستر او ډاکټر په کچه مقرر او علمي چارې پیل کړي دي. معمولا تاسو پوهیږئ چې هره اداره تقاعد هم لري او نوی تقرر هم لري. د افغانستان د علومو اکاډمۍ خپل شرایط لري. د شرایطو په رڼا کې د بیلابیلو
ډیګریو یا سندونو لرونکي استادان دلته جذب کړي دي او له ښه مرغه په اکاډمۍ کې همدا اوس موږ سره عملاً کار کوي. یو بحث چې بل تر ټولو مهم بحث دی هغه دا دی چې د افغانستان لږکۍ ژبې له بده مرغه باید ووایم اکثریت یې تر اوسه پورې الفبا یا لیکدود نه لري. که تاسو په جریان کې اوسئ د پوهنې وزارت یو ډول لیکدود ورته وضع کړی، د سرحدونو وزارت کې چې کوم ملګري هلته ورسره د اقوامو برخه کې کار کوي هغوی بل ډول، او په ملي ټلویزیون کې چې دي هغوی په بل ډول. د دې لپاره چې دغه ستونزه په علمي توګه هواره شوي، د افغانستان د علومو اکاډمي د ګڼو مسؤلیتونو ترڅنګ یو مسؤلیت دا ګڼي چې دغو ته یو معیاري او د ژبپوهنې د اصولو په رڼا کې الفبا جوړه کړي، چې له ښه مرغه لکه مخکې چې یادونه وشوه موږ ساوي، اشکاشمي او نورستاني ژبو دپاره الفبا جوړه کړې او ګڼې نورې ژبې هم مراجعه کړې ده، راغلي موږ ورته الفبا جوړو. ښه د الفبا د جوړولو یو بحث دا دی چې دا ډېر ستونزمن او جنجالي بحث دی. په دې کې به ژبپوهان هم وي، په دې کې به د سیمې ګډونوال هم وي، په دې کې به لوستی او نالوستی نسل هم وي او د دې ټولو سره به مرکې کېږي، خبرې به یې اورېدل کېږي. نو دا پرته له شکه جنجالي ستونزمن کار دی. ډېر ځله داسې شوي دي چې اصول یو شی وایي او کله چې عملا د ژبو ویونکي راغلي دي هغوی بل څه وایي، مګر ښېګڼه دا ده چې علمي مسلې دې ټولو ته د حل لارې لري او موږ د تاریخ په اوږدو کې معمولا د هماغې علمي لارو چارو او چوکاټونو له مخې دا تعقیب کړي دي. بل بحث په دې وروستیو کې چې ډېر مطرح شو هغه دا و چې د مشرتابه د دفتر مقام او په خپله مشرتابه او رهبرۍ تصمیم ونیو چې هغه پردي مصطلحات چې د تاریخ په اوږدو کې زموږ ژبو ته راغلي او زموږ ژبې یو ډول معاصره کړي د دې باید مخنیوی وشي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ ژبپوهنه یو اصل لري. معمولا ژبپوهان وایي چې یوه ژبه د 4 برخو یا ځانګړنو نه جوړه شوې ده. 25% یا فیصده چې دي نویزونه یا نوي لغات دي، 25 زاړه لغات دي، 25 پور وایونه یا قرض لغات دي او 25% ګړدودونه یا لهجې دي. اوس که چیرته تاسو یو ژبه غواړئ په معیار برابره جوړه کړئ دغه 4 ځانګړنې به پکې. ښه ژبپوهان وایي چې تاسو سره یو مشخصه کنډه یا تله نشته چې دا مشخص کړئ. دا 20 ته هم راتلی شي او 10 ته هم راتلی شي. منتها که د دې نه زیاتېږي دې ته بیا سرې کرښې وایي. دا سرې کرښه ستاسو ژبه بل چیرته وایي. پخوانیو څېړنو ښودله که چیرته 65% پردي لغات ستا په ژبه کې دا ستا ژبه نه ده. معنا دا که یو سړی تا ته 10 کلمې وایي او په 10 کلمو کې په 9 کلمو باندې پوه نه شوې ته دا ستا ژبه نه ده. خو اوسنۍ څېړنه درته وایي که چیرته یو سړی 10 کلمې تا ته وایي او په 4 کلمو باندې پوه نه شوې دا ستا ژبه نه ده. نو په دې اساس د مشرتابه دا کومه سپارښتنه چې ده د ژبې دپاره دا تر ډېر مهمه ده. د مخابراتو وزارت د ارقامو د مخې یوازې د کمپیوټر او د موبایل سره په زرګونو کلمې ستاسو ژبې ته راننوتي او که چیرته تاسو د نویزونو برخې ته همدغسې لاره ورکئ نو بیا لرې نه ده چې موږ به دغسې یو پښتو ولرو چې نن سکول ته لاړم میډم نه وه او ګیټ هم بند او همدغسې په لسګونو نورې. نو بیا تاسو فکر وکړئ چې عام لوستونکي به ستاسو څومره په دې ژبه پوه شي. نو په دې اساس دا زموږ مکلفیت دی، د علومو اکاډمۍ مکلفیت دی چې دې ته رسېدنه وکړي. وخت په وخت هم جوړول شوي دي او هم له زړو یا پخوانیو کلمو څخه ټاکنه شوې او کارېدلې دي چې په دې کې لکه خپله د مشرتابه د مقام، د کورنیو چارو محترم وزارت، د دفاع محترم وزارت، د کډوالو او راستنېدونکو چارو محترم وزارت، د عدلیې محترم وزارت، د کانونو او پټرولیم محترم وزارت، د ځمکو د غصب د مخنیوي او غصب شوو ځمکو د استرداد محترم کمیسیون او ځینو نورو ادارو موږ ته مراجعه کړې، په لسګونو، سلګونو او زرګونو کلمې رالیږلې او موږ ورته وخت په وخت جوړونې کړې دي. او لکه مخکې چې معاون صاحب مهرباني وکړه دلته ما سره شته که ملګرو غوښته بیا موږ کولی شو ځینې بیلګې ورته ووایو. د دایره المعارف په باره کې موږ معلومات مخکې ورکړه. د دري ژبې د ادبي دایره المعارف د لومړي ټوک د لیکنې کار بشپړ شوی چې دې کې 600 مهم دایره المعارفي ارټیکلونه راغلي دي. انشاءالله په نور امکار روان دی او ډېر ژر به انشاءالله موږ تاسو د چاپ شاهدان اوسو.
په عین حال کې د تنکیو ماشومان دپاره چې کوم دایره المعارف په پام کې نیول شوی د هغې 288 مقالې ارټیکلونه لیکل شوي دي او د 854 نور موضوعات ورته مشخص شوي چې په دې باندې به انشاءالله په وخت سره لیکلو شي. په عین حال کې د ماشومانو او تنکیو ځوانانو دایره المعارف دریم ټوک پښتو ژبې ته ژباړل شوی. لکه تاسو پوهیږئ موږ دایره المعارفونه په دواړو ژبو خپرو، هم په پښتو باندې هم په دري باندې. نو کله چې پښتو دري خبره کوو معمولا ځینې ارټیکلونه داسې وي چې د یوې ژبې ځانګړي وي، ځینې د بلې ژبې ځانګړي وي او ځینې په دواړو کې مشترک وي. نو دا ترتیب په پام کې نیول شوی، کله ژباړه کیږي او کله ورته نوي ارټیکلونه لیکل کیږي. د اسلامي بانکدارۍ تخصصي دایره المعارف دپاره هم 609 اصطلاحات د اسلامي بانکدارۍ مرکز سره تشخیص شوي. انشاءالله لیکلو چارې به پیل شي. د اسلامي علومو په برخه کې 14 عنوانه، د بشري علوم په برخه کې 14 عنوانه او د طبي تخنیکي علوم په برخه کې 6 عنوانه تخصصي دایره المعارفونه تشخیص شوي. لکه ما په لومړي سر کې یادونه وکړه چې زموږ د همکارانو په وینا تر 100 زیات دایره المعارفونه موږ لرو او انشاءالله په دې باندې کار کوو. د علومو اکاډمۍ او شمېر استادان پر داخلي سیمینارونو سربیره د هیواد د بهرنیو هیوادونو ته هم سفر کړی، لکه مخکې نومونه واغوستل شول عمان ته، چین ته، جاپان ته، تارستان او روسیې هیوادونو ته. او نه یوازې سفرونه کړي بلکې علمي څېړنیزې مقالې ورته لیکلي دي او اکثریت یې له ښو لاسته راوړنو سره بیرته راګرځېدلي دي. د علومو اکاډمۍ د کارکوونکو د ظرفیت لوړولو، رهبرۍ او مدیریت په برخه کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو انسټیټوت په همکارۍ 214 تنه دغه پروګرامونو ته معرفي شوي او انشاءالله ښې لاسته راوړنې لرلې دي. د علومو اکاډمۍ 29 تنه استادان بېلابېلو علمي رتبو لپاره ارتقا کړې ده. لکه مخکې ما هغه وضاحتونه ورکړه. د علومو اکاډمۍ د تشکیل او استخدام پروسه په ټوله معنا ډیجیټلي شوې او څه کومه برخه چې پاتې ده انشاءالله په هغې هم کار روان دی. د ټولو کارکوونکو برېښنایي تذکرې په مرکزي معلوماتي سیستم کې ثبت شوي دي. له یو شمېر داخلي او بهرنۍ څېړنیزو ادارو او پوهنتونونو سره په علمي او څېړنیزه برخه کې یو کړه لیکونه لاسلیک شوي. تاسو پوهیږئ چې د لوړو زده کړو وزارت په دې وروستیو کې یو قید ایښی چې یو شمېر مؤسسات یا پوهنتونونه باید د علمي او اکاډمیکي ادارو سره هوکړه لیکونه ولري. تر څو چې هوکړه لیکونه ونه لري هغوی په ځینې شرایط ایښي دي چې هغوی هغه علمي معیارونو ته نشي رسېدلی. نو د افغانستان د علومو اکاډمي ګڼو ادارو ته غېږ پرانیستی ده، علمي څېړنیزو ادارو ته یې غېږ پرانیستی او په دغه منځ کې د افغانستان د بېلابېلو پوهنتونونو سره او له افغانستان نه بهر د بېلابېلو علمي او اکاډمیکو ادارو سره یې هوکړه لیکونه لاسلیک کړي. د علومو اکاډمۍ 9 تنه علمي غړي د ماسترۍ دکتورا بورسونو لپاره یو شمېر بهرنۍ هیوادونو ته تللي، لکه په هغې کې ترکیه ده، پاکستان ده، ایران ده او سعودي عربستان ته معرفي شوي. انشاءالله وخت په وخت ګزارشونه راځي، ښه روان دي او که د الله رضا وه تاسو به په نږدې راتلونکي کې د علومو اکاډمۍ په برخه کې د ګڼو کدرونو ترڅنګ نور مسلکي کدرونه هم ولرئ. د اسلامي امارت د عمومي پالیسۍ په رڼا کې د علومو اکاډمۍ 6 کلن ستراتیژیک پلان چمتو شوی. لکه مخکې چې ما ویله موږ معمولا د علومو اکاډمي په هغه پروژو باندې کار کوي چې هغه د دې ټولنې، د دې ولس او د دې هیواد اړتیاوي. دغه اړتیاو ته په کتو موږ د سکتوري وزارتونو سره غونډې کړي، د دوی اړتیا هم تشخیص کړې ده، د دې هیواد اړتیا هم تشخیص کړي، پروژې هم ډیزاین کړي او انشاءالله 6 کلن پلان هم جوړ کړی او د هغې په رڼا کې موږ منظم لنډمهاله او اوږدمهالو پلانونو دپاره کار کوو. د برېښنایي کتابتون، تشخیصیه څېړنیز کلینیک، ethnographic موزیم، د کیمیا لابراتوار، د کرنیزو څېړنو فارم پروپوزلونه ترتیب بشپړ او د مالیې وزارت ته سپارل شوي دي. د دعوت او ارشاد محترم ریاست په منظمه توګه دیني نصاب او د سیرت برنامې تطبیق کړي او په دې برخه کې ګټور ګامونه اخیستي دي. د لوړو زده کړو محترم وزارت سره د اسلامي علومو، بشري علومو او طبي تخنیکي علوم د برخې په کلسترونو کې د علومو اکاډمۍ د استادان، تاسو پوهیږئ د افغانستان د علومو اکاډمۍ استادان د اکثریتو هغه سکتوري وزارتونو سره همکاري لري چې هغوی د دې وطن د بچیانو دپاره خدمات وړاندې کوي. په دې کې د لوړو زده کړو وزارت شامل دی، په دې کې د اطلاعات او کلتور وزارت شامل دی، په دې کې د پوهنې وزارت شامل دی او ګڼ نور وزارتونه او په دې کې هغه کلیدي مسایلو باندې زموږ همکاران ورسره مرسته او همکاري کوي چې لنډیز یې تاسو سره شریکومه. لکه مخکې مې چې ویل د لوړو زده کړو وزارت په بېلابېلو کلسترونو کې چې د هیواد د بچیانو دپاره نصاب لیکي او د نصاب موضوعات بشپړوي، په دې کې زموږ همکاران ورسره ناست شوي، ګډون یې کړی او مسلکي مشورې ورکړي او بالاخره مسلکي لیکل یې ورته کړي دي. د لوړو زده کړو د محترم وزارت سره د نصاب په برخه کې هم زموږ همکارانو ګډون کړی او همکاري کړې.
د لوړو زده کړو وزارت په اکثریت علمي څېړنیز سیمینارونو کې زموږ ملګرو او همکارانو نه یوازې ګډون کړی بلکې د دوی سیمینارونو ته یې مقالې هم لیکلي او له ښه مرغه ډېر ځله داسې شوي چې هغه ښه ایوارډونه موږ واخلو، موږ ته یې راکړي. معنا دا ده چې زموږ همکارانو ښې علمي څېړنیزې مقالې لیکلي چې د دې وطن په درد خوړل شوي او هغه د منصفه هیئت لخوا بیا ایوارډونه هم زموږ ملګرو ته ورکول شوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګي سیمینارونو په لړ کې د علومو اکاډمۍ د استادانو ګډون دی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت په اکثریت کمیسیونونو او کمیټو کې د علومو اکاډمۍ د استادانو غړیتوب او ګډون لکه د ژبې عالي شورا نه واخله تر نورو کمیسیونونو پورې. د ملي راډیو ټلویزیون په بېلابېلو علمي او فرهنګي خپرونو او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د اصلاحي نظریاتو په بیانولو کې د علومو اکاډمۍ د علمي غړو او مسؤلینو ګډون دی. د ارشاد، حج او اوقافو له محترم وزارت سره په بېلابېلو برخو کې د علومو اکاډمۍ استادانو دوامداره همکاري کړې او لا هم دا لړۍ دوام لري. له امارتي او خصوصي پوهنتونونو او مؤسسو سره د علومو اکاډمۍ او د علمي غړو دوامداره همکاري او شته لا اوس هم. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له محترم وزارت سره د مخابراتو قانون د مسودې د ترتیب په برخه کې زموږ همکارانو دایمي همکاري کړې، لا اوس هم همکاران دي. د نورم او سټنډرډ له محترم ادارې سره د علومو اکاډمۍ علمي غړو دوامداره همکاري. د زراعت له محترم وزارت سره د علمي غړو دوامداره همکاري. د پوهنې له محترم وزارت سره د علمي غړو دوامداره همکاري. د سترې محکمې د بېلابېلو قضایاو په غونډو کې د محترم قاضي القضات تر ریاست لاندې د علومو اکاډمۍ د لوړپوړي پلاوي ګډون او همکاري. دا تقریبا د هغه کارونو یو لنډیز غونډه و چې په سږني کال کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ ترسره کړي. اوس هغه پروګرام یا فعالیتونه تاسو سره شریکوو چې د افغانستان د علومو اکاډمي غواړي په راتلونکي کې دا ترسره کړي. د اسلامي، بشري او طبي تخنیکي علوم په برخه کې موږ 206 عنوانه علمي څېړنیزې پروژې تر کار لاندې دي. د اسلامي علوم معاونیت 40 عنوانه علمي څېړنیزې پروژې ترسره کوي. انشاءالله لکه مخکې چې ما وویله زموږ اکثریت ترفیعات لنډمهالي نه دي، 4 کلن، 15 کلن، 6 کلن دي. نو د دې دپاره زموږ د اسلامي علوم معاونیت په سږ کال کې 6 پروژې د څېړندوی رتبې دپاره روانې دي، عملا کار په جریان لري. 11 پروژې چې دي د څېړندوال رتبې دپاره دي. 14 پروژې د څېړندوی رتبې څېړندپوه رتبې دپاره دي او 14 پروژې د روټین پروژې دي. مخکې شاید ژورنالستان ملګري پوښتنه وکړي چې د نوې کلماتو یوه بیلګه راته وښایي. موږ د روټین دپاره څنګچار پروژه وضع کړې. یوه کلمه جوړونه دغه د څنګچار پروژې چې د ډېرو خوښه شوې او عملا کارېدنګ لري. 2 علمي څېړنیز سیمینارونه انشاءالله وړاندې کوي. 10 عنوانه انفرادي علمي تحقیقي کنفرانسونه وړاندې کوو انشاءالله. 50 عنوانه انفرادي تحقیقي مقالې لیکل کیږي. د کتاب الخراج تحقیق، تخریج او ماده بندي ده. الاحکام السلطانیه المذهب الحنفیه یو کتاب دی چې ډېر مهم کتاب دی، ملګري په دې باندې پوهیږي. له قرآن کریم سره د اقتصادي آیاتونو راټولونه او تفسیر دی. د طبیعي تخنیکي علوم معاونیت په سږني کال کې انشاءالله 43 عنوانه پروژې ډیزاین کړي دي چې کار پرې روان دی. په دې کې 2 پروژې چې دي د څېړنیارۍ رتبې دپاره دي. 6 پروژې د څېړندوی رتبې دپاره دي. 10 پروژې د څېړنوال رتبې دپاره دي. 14 پروژې د څېړندپوه رتبې دپاره دي او 11 پروژې څنګچار پروژې دي. 2 علمي څېړنیز سیمینارونه په پام کې لري. 18 عنوانه انفرادي علمي څېړنیز کنفرانسونه انشاءالله وړاندې کوي. 18 عنوانه انفرادي علمي څېړنیزې مقالې لیکل کیږي د خیره. او د بشري علوم معاونیت په سږني کال کې 117 عنوانه پروژې په پام کې نیولې چې په دې کې 4 پروژې د څېړنیارۍ رتبې دپاره دي. 10 پروژې د څېړندوی رتبې دپاره دي. 53 پروژې د څېړنوال رتبې دپاره دي. 15 پروژې د څېړندپوه رتبې دپاره دي او 15 پروژې د څنګچار پروژې دي. په دې منځ کې 2 علمي سیمینارونه وړاندې کوي. 90 عنوانه کنفرانسونه وړاندې کوي. 114 عنوانه علمي څېړنیزې مقالې لیکل کیږي. د آریانا پښتو قاموس 2م ټوک چاپیږي. تاسو پوهیږئ چې موږ پخوا د
پښتو تشریحي قاموس په نامه یو ډېر مهم قاموس لره چې اکثریتو ملګرو ته استفاده کوله. موږ بله لړۍ شروع کړې چې د آریانا پښتو قاموس دی، لومړی ټوکې چاپ شوی، په نورو باندې کار روان دی، دویم هم تقریبا بشپړ دی، دریم او څلورم باندې کار روان دی، او که د الله رضا وه پنځم به هم متفرقات دي چې کم کارونه پاتې دي، او انشاءالله دا به د پښتو ژبې او ادب په برخه کې یو مغتنم او غني قاموس وي. درې ټوکه پښتو لهجوي قاموس چاپ ته آماده کیږي. تاسو پوهیږئ چې افغانستان کې اکثریت پښتانه په قومونو او په خیلونو ویشل شوي. لکه مخکې ما په لومړي سر کې یاده وکړه چې د ژبو یوه برخه چې د هغه د لهجو ده. که چېرته موږ خپلې لهجې راخوندي نه کړو او دغه د پرمختګ کم سیلاو چې را روان دی، د دې سره زموږ اکثریت لهجې د منځه ځي. نو که د علومو اکاډمي دغه د لهجو مخنیوی ونه کړي، دا خوندي او ثبت نه کړي، متاسفانه د تاریخ په اوږدو کې لکه مخکې چې ما ویل زموږ ژبه به متروکه شوي. نو د دې دپاره د افغانستان د علومو اکاډمي دا خپل مکلفیت وګڼه، د ژبو ادبیاتو مرکز ته یې دا مسؤلیت وسپاره. دوی 8 ټوکه لهجوي قاموس چاپ کړی چې 6 لهجې یا قبیلې پکې خوندي دي، او زموږ د موندنې د مخې پښتانه په ټوله کې 156 قبیلې دي او په لویه کې بیا 4 لهجو باندې ویشل شوي. دغه لهجې چې دي دا به راټولول غواړي، دا به خوندي کول غواړي، او دا به ولس ته وړاندې کول غواړي. موږ دا لړۍ یو ځای پورې تعقیب کړې، انشاءالله دویمه لړۍ شروع کیږي چې په هغې کې موږ 3 ټوکه په نظر کې نیولي. انشاءالله دا به د وخت سره چاپیږي. د زیري جریدې یوه کالګڼه به چاپیږي. په ټوله کې د علومو اکاډمي پلان لري چې په سږني کال کې پر پورته علمي څېړنیزو فعالیتونو سربیره لاندې کارونه او پلانونه ترسره کړي. د 14 ګڼو علمي څېړنیزو مجلو چاپول، 14 ګڼ علمي څېړنیزو جریدو چاپول، 50 عنوان علمي څېړنیزو کتابونو چاپول، د حجت الله البالغه شرحه رحمت الله الواسعه 15 ټوکیز کتاب له اردو نه پښتو ته ژباړل، 14 علمي اثار لکه امام رباني، مجدد الفساني رحمه الله مکتوبات، تفسیرات احمدیه او داسې نور کتابونه دي. دا به د انشاءالله د بهرنیو ژبو څخه زموږ ژبو ته راژباړل کیږي. د درسي نصاب، سیرت النبي، د قرآن کریم ترجمه او تفسیر او د تجوید تدریسول، د 15 علمي څېړنیزو پروژو تصویب او تایید، د 50 تنو علمي کادرونو ترفیع، د 50 تنو علمي اداري او خدماتي پرسونل استخدامول دي، 10 هوکړه لیکونه لاسلیکول دي، 60 تنه محصلین د تحصیلي بورسو لپاره معرفي کول، د لسګونو علمي څېړنیزو کنفرانسونو ترسره کول، د سلګونو مقالو لیکل، له بېلابېلو سکتوري وزارتونو سره په علمي او څېړنیزه برخه کې همکاري کول، د کتابتون او موزیم په برخه کې مینوال او څېړونکو ته د زمینو مساعدول، د علومو اکاډمۍ د کتابتون ډیجیټل کول چې دا تر ټولو یو مهم بحث دی. د علومو اکاډمۍ علمي څېړنیزو ژورنالونه په نړیوالو ژورنالونو بدلول، له نړیوالو ژبو په ملي ژبو د اثارو راژباړل، د آریانا پښتو قاموس د 3 او 4 ټوک بشپړول او چاپول، د آریانا دایرة المعارف د بېلابېلو ټوکونو لکه کوچنیانو، تنکیو ځوانانو، ادبي اصطلاحاتو او داسې نور چمتو کول او چاپ ته آماده کول، د دعوت او ارشاد په برخه کې د ټاکل شوي نصاب بشپړول، د علومو اکاډمۍ د چارو د الله خبر مخبیولو لپاره د نویو طرز العملونو لوایحو برابرول، په علمي او اداري برخه کې د وړتیا او آزاد سیالۍ له لارې د نوو او ځوانو کادرونو جذبول، د څېړنې د نوې میتودولوژۍ په برخه کې د څېړونکو ته د لنډمهالو، منځمهالو او اوږدمهالو پروګرامونو چمتو کول. تاسو پوهیږئ چې په ټولو برخو کې نوې میتودولوژۍ ته اړتیا ده او زموږ استادان هم باید د دغې لړۍ نه شاته پاتې نه شي، دا ورته تعقیب شي. له بېلابېلو علمي او فرهنګي ادارو سره د دوه اړخیزو همکاریو هوکړه لیکونو لاسلیکول، تر وسې د افغانستان ټولو علمي ادارو ته د علومو اکاډمۍ د نشراتو رسول، د هېواد ملي ژبو ته له پردیو ژبو څخه راغلي مصطلحات اړول. دا لړۍ به انشاءالله دوام لري، ځکه مخکې مونږ ویل چې په زرګونو کلمې دي، دا داسې په یو ورځ او یو میاشت او یو کال کې نه بشپړېږي. انشاءالله دا لړۍ به دوام لري او هڅه به کوو چې خپله ژبه له فرهنګي یرغل څخه او له پردیتوبه څخه وساتو. البته خپلې ژبې د هېواد د لږکیو ژبو د لیکدود او الفبا جوړول، تاسو پوهیږئ چې دا مهم بحث دی او که موږ دا خوندي نه کړو، ثبت نه کړو، د نړۍ د ګڼو ژبو د 500 یا 700 څو ژبې چې متروکې شوي، دغسې به دا زموږ ژبې متروکې شي. نو دا باید خوندي پاتې شي. له بېلابېلو سیمو څخه د لهجوي قاموس د موادو راټولول او خوندي کول، او د ولسي ادبیاتو بېلابېلو وریانټونو راټولول او خوندي کول، او د دې ترڅنګ ګڼ نور کارونه هم لرو چې انشاءالله د وخت په تېرېدلو سره به دا ټول تاسو ته
ثابته شي، معلوم به شي او انشاءالله موږ به خپل کار وکړو. ډېره مننه. که څه پوښتنه وي موږ هم په خدمت کې. په مننې سره له جناب سیدي صاحب څخه یوه خبره چې غواړم وضاحت ورکړم. جناب سیدي صاحب خپلو خبرو کې روښانه کړه چې موږ په دغه علمي څېړنیز سیمینارونو کې یوه خبره یې وکړه، البته د اسلامي علومو مربوط الاحکام سلطانیه علی المذهب الحنفیه. دا یو ډېر شایکار کتاب ده او دا تألیف ده، دا د اسلامي علومو برخه د اکاډمي علوم یو معاونیت. دا په خپله په دې باندې کار روان ده. که اړتیا وه دوستانو ته به جناب حقاني صاحب نور معلومات هم ورکړي او صرف د دې په خاطر باندې چې یادونه مې وکړه چې په دې کې اشتباه رانشي چې دا د چا کتاب دی یا د چا جوړ کړی دی یا له کومې ژبې راژباړل کېږي. دا د موږ تاسې خپله دستاورد او خپله لاسته راوړنه هم ده الحمدلله. او په دې کې به د موږ تاسې دغه عصر تکړه او با نفوذ علما راټولیږي او دغه یو ډېر مهم بحث ده، الاحکام سلطانیه علی المذهب الحنفیه. د سلطان یا د بادشاه واکونه او د هغوی اختیارات د حنفي فقه په رڼا کې څه دي، څه باید وشي، همدغه یې موضوع ده. او په دغه موضوع باندې انشاءالله العزیز موږ تاسې به د دې کتاب شاهدان یو. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وکفى والصلاة والسلام على رسول الله. نو د محترم شیخ صاحب په اجازه زه به دغه د ځینو کتابونو په اړه لږ مختصر معلومات وړاندې کړم. اول کتاب چې دلته یاد شوی ده هغه کتاب الخراج ده. الحمدلله حنفي مذهب په اسلامي اقتصاد کې یا په اقتصاد کې تر ټولو نوو نظامونو هغه وضعي نظامونه چې څومره دي تر ټولو مخکښ دی. لومړی کتاب په اسلامي اقتصاد کې بالاتفاق هغه د حنفي مذهب دویم امام ابو یوسف القاضي رحمه الله لیکلی ده. دا کتاب الخراج ده او په دې کې د ټول هیواد د بیت المال عواید او مصارف بیان شوي دي او دې ته ورته یو څه نور مسائل هم لري. نو د دې لپاره چې زموږ حقوقي نظام په فقه حنفي باندې ولاړ ده، بیا په خاصه توګه په اقتصادي برخه کې باید دغه کتاب چې زموږ تراث ده مهم د دې خدمت وشي او دا د قانون په بڼه وړاندې شي. نو دا یو مهم کار ده په اقتصادي برخه کې. دویم د اسلام سیاسی نظام دا هم بشپړ کامل او تقریبا زموږ تراث تر ټولو ډک ده. له دې وروسته څومره سیاسي نظامونه چې دي دوی طبیعي خبره ده چې د انساني فکر زیږنده دي او اسلامي سیاسي نظام په دې اړه پخوا علماو ډیر کارونه کړي دي. زموږ په مذهب کې د اسلام د سیاسي نظام احکام دا متشدد په بیلابیلو ابوابو او کتابونو کې دي. نورو مذاهبو کې بیا مستقل کتابونه هم لري لکه الاحکام السلطانیه په شافعي مذهب کې امام ماوردي رحمه الله لیکلی ده. خوشبختانه هغه هم موږ ترجمه کړی ده او ترجمه یې تقریبا روانه ده، په بشپړېدو ده. نو موږ غواړو چې دغه متشدد احکام راجمع کړو او د اسلام سیاسی نظام په برخه کې به زموږ حنفی مذهب په رڼا کې دا یوه لاسته راوړنه وي. با جهان سپاس از رهبری اکادمی علوم گزارش که ارائه کردن. اکنون به سوالات رسانه‌های محترم میپردازیم. سوال اول امید رادیو. بسم الله الرحمن الرحیم. عید محمد ساحلم د امید رادیو خبریال. رئیس صاحب که راته ووایاست بهر ته د افغان څېړونکو د بیرته راستنېدو لپاره څومره هڅې شوي دي او دغه راز په نړیوالو علمي ژورنالونو کې د افغان څېړونکو لیکنې ته دې دمه څومره خپرې شوي دي؟ ډېره مننه. سوالتونه دوباره تکرار کړئ. پوښتنه هم تکرار کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د ما سوال په دې ډول و. لومړی سوال چې بهر ته د تلونکو افغان څېړونکو د بیرته راستنېدو لپاره د علومو اکاډمۍ له لوري څومره هڅې شوي دي او دغه راز تر دې دمه په نړیوالو علمي ژورنالونو کې د افغان څېړونکو لیکنې ته څومره خپرې شوي دي تر دې مهاله پورې؟ ډېره مننه. بهرني ژورنالونو کې څومره خپرې شوي دي؟ شخص محترم بفرمایید مختار جواب.
زه جواب ورکړم. بسم الله الرحمن الرحیم. یو هغه د ټول افغانستان علمي کدرونه دي چې بهر تلي، که موخه هم هغه وي نو تاسو پوهیږئ چې په هغې کې ډېره برخه د لوړو زده کړو وزارت کادرونه دي او دا د هغوی مسؤلیت او مکلفیت دی چې په دې برخه کې کم کار کوي. خو زمونږ چې کوم استادان بهر تلي او عملا هلته په خپلو تحصیلاتو بوخت دي، له ښه مرغه د هغوی سره زمونږ اړیکه شته. یو هم ترې نه دی تللی، هره درېیمه میاشت او څلور نیم میاشت یعنې سمستر وروسته موږ ته د دوی منظم ګزارشونه راځي، ځکه که موږ ته د دوی ګزارش د فعالیتونو او د درسونو را نشي، دلته موږ سره چې هغه کوم بس د ده دپاره ساتل شوی، کوم امتیازات په پام کې نیول شوي، ټول قطع کېږي. نو زموږ د فرهنګي روابطو رئیس صاحب دلته تشریف لري. انشاءالله زموږ په اداره کې اوسه پورې داسې کوم کیس نه دی خوندي چې هغې کې دی زموږ یو استاز یا زموږ یو څېړونکی عمل ته ستون شوي یا بل هیواد ته دی تللی. موږ سره لا اوسه پورې دا مسله نشته. دویم بحث دا دی چې څومره زموږ د څومره همکارانو له ښه مرغه ډېره به مبالغه نه وي چې زموږ د علومو اکاډمۍ یو ګروپ دی او په دې ګروپ کې که هره اونۍ کې 2 او 3 ځل نه وي نو یو ځل خو حتما یو ملګری یو مقاله اچوي چې زما دا مقاله په نړیوال ژورنال کې چاپ شوې. نو که زه ووایم په لسګونو چاپ شوي نو دا خبره به له حقیقته لرې نه وي. زموږ د ملګرو او همکارانو په لسګونو مقالې په نړیوالو ژورنالونو کې چاپ شوي دي. ملي تلویزیون. بسم الله الرحمن الرحیم. زه حسیب الله فضیلی، ملي تلویزیون خبریال. زما پوښتنه ثاقب صاحب تاسو ته متوجه ده. بله. یوه برخه دلته د طبیعي او تخنیکي برخې دي چې بدبختانه په دې وروستیو کې په نړیواله کچه اقلیمي بدلونونه روان دي او په طبیعي برخه کې افغانستان ډېر زیانمن شوی. بخښنه غواړم که دا غږ دې له واره پرېږدو، که دا خبره بېرته له سره وکړي. ښه، زما پوښتنه دا ده چې په نړیواله کچه باندې تقریبا اقلیمي بدلون روان ده او افغانستان هم ځپل شوی هیواد ده چې یوه معضله په افغانستان کې وروستی د اوبو کمښت دی. په دغه برخه کې ستاسو اشاره نه وه، په دې برخه کې ستاسو څېړنې څه وې او هغه ستونزې چې دغلته تقریبا په افغانستان کې روان دي او حل لارو باندې تاسو بحث ونه کړو، که دې ته لنډه اشاره ولرئ چې تاسو تر دې دمه څه کړي دي په دې برخه کې؟ مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. ورور ډېره ښه او مهمه او پر ځای پوښتنه وکړه. اقلیمي بدلون خو یو طبیعي او الهي افت ده چې انسانان د دغې معضلې مخنیوي کې کوشش خو کوي اما مخه یې نیولی نشي. موږ تاسو پیږو کابل پل تخنیک پوهنتون کې او بیا د ننګرهار پوهنتون کې تقریبا د اقلیمي بدلون په اړه او بیا خاص د اوبو د کمښت په اړه باندې ډېر لوړ کنفرانسونه وسو او ډېر خلک را دعوت سوي او په دې کې مثلا ډېر مصارف وسو چې خپله ما په دواړو کې ګډون کړی و. زه خپله د یوه کنفرانس کې مې ګډون کړی و، هلته ویناوال یم وم. نو خلک خو دغه په دنیا کې چې د کوم انساني تدبیرونه دي هغه په کار باندې اچوي او په دا کمپیوټرو کې ماشاءالله ډېرې ښې ښایستې خیرتې و دغه شکلونه جوړ کړي، اما په دې باندې ستونزه نه حل کېږي. موږ تاسې په اسلامي شریعت کې په د اسلام په نظام کې د استسقا نظام لرو. هلته د فلسطین یو عرب و، دا تقریبا له برطانیې نه راغلی و چې ډېر وخت یې برطانیه کې تېر کړی و. دا شکل هم دی نه معلومېده چې دا عرب ده، خو البته ډېره ښه عربي یې ویل او ډېر ښه محقق و. نو هغه په دغه انساني فکر په لارو چارو باندې ډېر ښه پرزنټیشن هم ورکړم. اما کله چې د ما نوبت سو ما ورته وویل چې دا یو الهي افت ده او الهي افت په استغفار باندې الله تعالی جل جلاله وایي چې تاسې استغفار وکوئ، الله تعالی ته متوجه سئ چې تر څو دغه ځمکې ته باران او رحمت راسي. البته که د تا مطلب څېړنه وي، موږ په دې کې ګڼو محققینو ته موږ خپله د طبیعي تخنیکي علومو په ریاست کې په معاونیت کې 4 ریاستونه لرو چې یو ریاست پکې د ځمکپوهنې ده. موږ په دې کې تکړه محققین لرو چې محقق محمد امان صاحب ده او عبدالوهاب همدرد صاحب ده او بشیر صاحب ده، په دې باندې کارونه کړي دي او
قادري صاحب د تقریبا چې د هرا د فراه او د نیمروز صحراګانې څارلې دي او هغه د بندونو جوړول یا د اوبو ساتل یا په اوبو کې مصرف یا اسراف نه کول یا د اوبو نه ضایع کول یا فرضاً لکه اوس افغانستان کې دغه سولر تختې راغلي د شمسي نظام د تقریبا مصرف نه لري، خلک ډېرې اوبه ضایع کوي. د دغه دپاره د کنټرول یو لارې چارې په دې باندې موږ کافي کار کړی دی الحمدلله. شمشاد تلویزیون. او په دې کې بخښنه غواړم چې موږ د اقلیم د بدلون او بیا خاص د اوبو د کمښت په باب باندې یو ډېر لوی علمي تحقیقي سیمینار هم ورکړی. شمشاد تلویزیون. ډیره زیاته مننه ذبیح الله ظاهر یم شمشاد خبریال. دلته یو مسله چې مطرح سوه او ډیره مهمه هم ده د ژبو ژوندي ساتلو لپاره هغه د پردیو مصطلحاتو راتګ او د هغه مخنیوي مسله چې تاسو ویلې کار هم په کوو لا هم روان دی ځکه دا مسله ډیره ستره ده. دغه مصطلحات یو خو دغه د ټکنالوژي پرمختګ دی طبیعي حالت دی چې دا راځي سړی مخه نشي نیولی یا کمرام شي موږ څه تدابیر ورته ونیو. یو دا دی چې تزریق کیږي د بعض مسایل نه که چیرې نمونې راکړي آیا دا په طبیعي ډول ټکنالوژي موبایل کمپیوټر انټرنیټ په وسیله راغلي دي که نه تزریق شوي دي د هغو مخه نیسي که څو نمونې راوړاندې کوي. مننه. لکه مخکې چې ما یادونه وکړه پرته له شکه چې دا لړۍ که تاسو وغواړئ که ونه غواړئ دا لمر به راخیږي دا به کور ته هم راځي کوټې ته به هم راځي او فضا ته به هم راځي. دا پرمختګ دغسې یو شی که تاسو غواړئ که نه غواړئ دا به راځي. منتها ویده ولسونه چې دي دا هم د خپل طبیعي حالت ته پرېږدي او ویښ ولسونه د دوی مخه نیسي. مثلا که تاسو په فارسي لهجو کې وګورئ دغه ټولې نومونې نه وي شوي. مثلا نرم افزار او سخت افزار او رایانه دا زړې کلمې نه دي ټولې نوي دي منتها هغه شیان دپاره شوي چې دا د دوی ژبې ته راځي. که تاسو دغه شیان خپلې ژبې ته یا ونه ژباړئ یا نومونه ورته ونه کوئ نو ستاسو ژبه یو بل حالت ته ځي لکه ما یې مثالونه ورکړه. پرته له شکه موږ د دغه پدیدو د راتګ مخالف نه یو منتها اصول دا دی په ټولې نړۍ کې وړاندې تر دې چې یو کلمه جوړیږي د هغې دپاره یو فلټر ورته وي. حتی لنډ مثالونه یې ورکوم د ګاونډیانو په ګمرکونو کې تاسو وګورئ د ګڼو مامورینو ترڅنګ یو فرهنګي مشاور یا مسلکي سړی هلته ناست وي که د قلم په نامه یو پدیده هغه هېواد ته راواردېږي اتومات دا راخلي راوړي خپل مرکز ته چې په دغه نامه یو پدیده را روانه ده. که دې ته تاسو قلم وایئ که دې ته تاسو څوکۍ وایئ که دې ته تاسو میز وایئ هر نوی نوم هم چې ورکړه په هماغه راځي. نو ولې په خپله ژبه تاسو دې ته نومونه نه کوئ؟ نو ځکه ځینې شیان راغلي چې هغې دپاره موږ کار کوو. ځینې چې نوي راځي باید زموږ وړاندیز دا دی چې دغسې یو ځای ولرو. مثلا تاسو د اپارتمان په نامه یو نومونه لرئ موږ دې دپاره کورګی وضع کړی دی. کورګی اوس دا ډېر بد نومونه نه ده. مثلا سټیشن دی تمځی افسر دی منصبوال دا ستاسو په ژبو کې شته. ځینې شته ځینې په ټوله معنا نوي دي. اناټومي ده سپړپوهنه ده سپړله تاسو وایئ که نه وایئ سپړپوهنه شوه. انوایس ده لګښپاڼه شوه. په لسګونو دغسې آرشیف خوندیز او دا سختې نومونې نه دي چې تاسو پرې نه پوهېږئ. هغه نومونې دي ګورئ کله کله تاسو ماشوم ته ووایئ چې تاسو پیری لیدلی 5 ماشومان نه پوښتنه وکړئ 5 تصویره درکوي ځکه په ذهن کې یو شی نشته. که ته یو ماشوم ته وایي چې کمپیوټر پیژنې او د ده په ذهن کې نه دا به تاسو ته څه ډول تصویر در وړاندې کړي. خو که یو شی تاسو ورته مثلا که ایرانی راپورته کېږي بایسکل ته دوچرخه وایي دا چې په کم شکل دوچرخه ده خو ماشوم ته دې د دوچرخې تصویر ذهن کې ور پیدا کړو. دا پیری نه شو. هر هغه پدیده چې تاسو ته ستاسو ژبې ته راځي او هغې ته تاسو خپله نومونه ونه کوئ دا دغسې ګونګ شیان دي. نو دا کارومۍ یوه دنده هم دغه ده چې دا کارونه وکړي. لکه دا ما چې تاسو ته مثلا بلاک مینه ګوټ تاسو مینه وایئ خو مینه ګوټ دي شي. انشاءالله قناعت باصل شوی. تمدن. تشکر. من بهنوش هستم خبرنگار تلویزیون تمدن. سوال من در ادامه سوال همکارم است در رابطه به اصلاحات خارجی که به زبانهای ملی وارد شده و کاربرد گسترده دارد در سالهای اخیر. ارزیابی های شما چی است؟ چقدر اصلاحات خارجی وارد زبانهای کشور شده و
شما گفتین که هزاران اصطلاح از ادارات مختلف در یک سال گذشته به اکادمی علوم ارسال شده بود که باید برگردانده شود به زبانهای ملی. چقدر از این برگردانده شده از این هزاران اصطلاحات؟ و دومی که آیا تنها به زبان پشتو برگردانده شده یا معادلش به زبان فارسی هم پیدا شده؟ در این رابطه بگوین. و ای که چه قسمی میتونین اصطلاحات برگردانده شده را در زندگی روزمره شما مروج بسازین یا ترویج کنین؟ در این چه برنامه‌ای دارین؟ از چی طریقی میخواین اصطلاحاتی که برگردان کردین مروج شود؟ تشکر. مننه. دقیق ارقام چې څومره دي دا به موږ ته نه معلوم، ځکه په بیلابیلو برخو کې راغلي. د فرهنګ په برخه کې راغلي، د مخابراتو په برخه کې راغلي، د مسلکي او سکتوري وزارتونو په برخه کې راغلي. نو که ووایو چې په زرګونو دي نو مبالغه به نه وي. مخکې تاسو ته ما وویله چې د ژبو په برخه کې یوه کنډه یا یوه تله تاسو سره نشته چې تاسو دا وتلی چې دغه 50% یا 40% یا 10% چې زه وایم په کم اساس، ځکه دا یوه څپه ده را روانه ده. دغه څپه تاسو د ولس نه ډېره ښه تشخیص کولی شئ. کله چې تاسو رسنۍ تعقیبوئ، کله چې تاسو د یو استاد لیکچر اورئ، کله چې تاسو د یو چا وینا اورئ، په دې کې تاسو ته خپله معلومات کیږي چې دی اوس څومره پردۍ کلمې کاروي، څومره خپلې کلمې کاروي. یو بحث خدا دی. دویم بحث دا دی چې یو څوک په رسنۍ کې ناست دی او خبرې کوي، ولس څومره د دې په خبره پوهېږي. تر ټولو مهم بحث دا دی. وستاسو ولس په ټوله معنا لوستی ولس نه دی، په دې کې نالوستي خلک هم شته. نو موږ باید دا ټول په نظر کې ونیسو. دا دویم بحث. نو زموږ په فکر باندې په زرګونو کلمې راغلي دي او پرته له شکه. او بله پوښتنه دا وه چې یوازې په پښتو دي؟ نه، په پښتو نه دي، په دریم دي. دغه د پښتو هغه چپتر دی چې موږ بشپړ کړی دی او دی هم د دري برخه ده. البته نور هم شته، خو دلته دې کې هم که تاسو غواړئ، مثلا موږ ستراتیژي لرو، دې ته راهبرد کلمه انتخاب شوې ده. ایکولوژي زیست شناسی ده، بایومتریک چهره شناسی ده، پارکینګ تفریحګاه ده، گردشګاه ده او داسې نور. پاراګراف بند، پروجکتور، نورافګان او داسې په لسګونو نورې کلمې چې دا د شته دی. راځو دې ته چې څومره کلمې موږ تر اوسه پورې پښتو یا دري کړي. زموږ دا موجوده چې دلته زه تاسو سره ناست یم، د 1.5 زره په خوا او شا کې کلمې موږ پښتو فارسي کړي دي او کار پرې روان دی. یو شی زه تاسو ته وضاحت درکړم چې دا کلمې داسې نه جوړېږي چې زه قلم ته لیکاڼی ووایم یا لیکاخ ووایم. نه، داسې نه جوړېږي. د کلمې جوړول خپل یو اصل لري. څو اصله دي؟ ژبپوهان وایي چې تاسو یو کلمه جوړه کړه، 10 ځلې دا کلمه ځان سره زر زر تکرار کړئ. که چېرته ستاسو په غوږ بده ولګېده، بندښ پکې راغی یا بله ستونزه پیدا شوه، نو دا ښه کلمه نه ده. ولې؟ ولس یې نه خوښوي. دویم بحث، د دې کلمې ریښه ستاسو په ژبه کې شته که نشته؟ تاسو تاړي لرئ، مختاړي، وروستاړي، د دې په وسیله کلمه جوړوئ. که چېرته موږ دغه قاعدې په نظر کې ونیسو، ریښه پیدا کړو، تاړي په نظر کې ونیسو، بیا ټولې کلمې فرمایشي نه راځي. معنا دا چې هرې کلمې دپاره د خوږه کلمه پیدا شي. ډېرې کلمې په لومړي سر کې چې نوي جوړې شوي، خلکو ورسره اساسیتونه هم ښودلي، غبرګونونه هم کړي دي، خو د وخت په تېرېدو سره کمې چې د ولس خوښې وي هغه ولس کې پاتې شوي، چې کمې نوې خوښې لرې شوي. د ژبپوهانو یوه قاعده دا ده، وایي کلمات داسې دي لکه یو هټیوال یا دوکاندار چې دوکان ته سودا راوړي، چې کومه سودا یا کم توکې د ولس خوښي هغه اخري، چې کمې نه یې خوښ هلته پراته.
خو دا پراتو معنا دا نه ده چې دا به ټول تاریخ به یې تېرېږي. د دې یو وخت کې وخت راځي چې د دې نه استفاده کېږي. پاتې شوه دا خبره چې موږ څومره په ورځنیو چارو کې دا عملي کړي. پرته له شکه د افغانستان د علومو اکاډمۍ چې کومو ادارو سره کاري اړیکې لري هغو ته یې دا خبره رسولې، هغو ته یې وینا کړې. خو تر ټولو مهم بحث دا دی چې په دې کې زموږ محترمې رسنۍ باید موږ سره اوږه ورکړي، ځکه د افغانستان هر بچی هر وګړی په شکل د اشکالو رسنۍ تعقیبوي. که ستاسو په یادي موږ ډېرې پردۍ کلمې د رسنیو د لارې خپلې کړي، ډېرې کلمې، ځکه یو ځل بل ځل بیا بیا تکرار شوي دي. خو ډېرې کلمې داسې دي چې هغه په ولس کې نشته، عملا نه یې وایي، خو رسنیو په خلکو ومنلې. دا اوس که ښه دي که خرابې دا بیل بحث دی. دا چې علمي منطق شته که نشته دا بیل بحث دی. ژبپوهنیز منطق شته که نشته، خو ولس ته عام شوي. نو پرته له شکه موږ یو پلان لرو انشاءالله چې موږ دغه اصطلاحات بشپړ کړو، تکمیل کړو، هغه وروستي فلټرونه هم واوړي، چاپ یې کړو انشاءالله. دا به ټولو وزارتخانو ته هم رسوو او محترمو رسنیو ته به هم ورکوو. خو رسنۍ به موږ سره یو همکاري کوي چې ولس ته د رسېدو په باره کې به موږ سره تر ټولو ښه همکار او ملګري چې دي هغه رسنۍ دي. ډېره مننه. با عرض معذرت خدا کنه که جواب سوال برادر شده باشه. البته یک چیز ما میخوایم که اضافهش کنم و اینمی که شما گفتین فرمودین که شما چه کردین. ما خو کوشش خود کرده ایم و میکنیم. اما دتا مجله ها که ما نامش گرفتیم کلگی دی انشاءالله مو چیزا میاریم. از طریق کنفرانس ها که ما کنفرانس ها میکنیم دیم شیر میکنیم انشاءالله العزیز. و چیزی که کتاب های خود که ما نوشته میکنیم هزاران کتاب ها در سال نوشته میشه باز چاپ میشه. دی کوشش کرده ایم و میکنیم که همو الفاظ خارجی یا صداهای خارجی باید با زبانهای ملی کشور ما و شما پشتو و فارسی که رسمی است دی ترجمه شده او ترجمه شده است. و یک چیزی که سیدی صاحب گفته واقعا رسانه ها خیلی مؤثر است. رسانه ها اگر خدا نخواسته یک لفظ خیلی بدمعنا یا بدفهم اگر باشه خو وقتی که معمول شده بس هر کس در هر مجلس جایش بود یا نبود خو تذکرش میکنه. بلکه در افغانستان از قدیم یک چیزی میآید که به نظر دانشمندای ما و شما یک آفت است. اونا کلمات خارجی یا صداهای خارجی که یک کس میکنه یک فکر میکنه که یک دانش است، یک فهم است، حالا که رقم نیست. ای به زبان خود یک سنگ نهادن است. مثلا زبان ما و شما اگر فرض کنیم که 1000 لغت داره، اگر ما و شما 2 اصطلاحات لاتینی و 3 اصطلاحات جرمنی و مثلا 5 اصطلاحات انگلیسی یا روسی استعمال بکنیم خود تقریبا از 1000 به 991 و 92 میآید. این یک کاری خوبی نیست که در افغانستان پیشتر معمول بود و فعلا انشالله دوستان متوجه شده است. اگر باز هم این پدیده جریان داشته باشه، این پدیده مثبت نیست. از همه برادرای که در رسانه ها کار میکنه ما احتراما خواهش میکنیم با خیلی کمال ادب که باید الفاظی که دری نباشه، الفاظی که خاص پشتو نباشه و خصوصا در او وقتا که معنای هم خوب و زیبا نداشته باشه باید استعمال نشود. تشکر. در اخیر از رهبری محترم اکادمی علوم، مهمانان محترم، رسانه های محترم و حاضرین در تالار جهان سپاس و از محترم شیخ الحدیث ثاقب صاحب احترامان خواهش میکنیم تا با قرائت دعای اختتامیه برنامه ما را به اختتام بخشند. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والفعل. اللهم أصلحنا واصلح شأننا كله. اللهم أصلحنا واصلح أهلنا وأحوالنا وأولادنا وعيالنا. اللهم أصلحنا واصلح أوتاننا وجنودنا وجيوشنا. اللهم احفظنا واحفظ أمراءنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا واحفظهم من الغم والهم. اللهم احفظنا واحفظهم من الآفات والبليات والمشكلات والأوجاع والمحن والسجن وسائر البلايا. وصلى الله على حبيبك وعبدك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كورم ودان.